الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له لا مداني له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مجادل له لا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا ورفيعنا ورفيقنا وتقينا وأتقانا وزكينا وأزكانا ونقينا وأنقانا وأظهرنا وأطهرنا وأجدرنا وأنورنا وأشرفنا وأفضلنا وأكملنا ومولانا وأولانا وأجلانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين أما بعد فأعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه شفيع لأصحابه يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मोहम्मद पे जो उतरा है वही कुरान बाकी है। बदन का मचण चण शिपाजो कलार बनशो, औ बदन खम चण चण शिप गोलो कलार बनशो। तरसोम चे आवामत कुरान खुद ले नवी। सुभान अल्लाह। खुगो इज्जतमंदो, माशाअल्लाह द मलगरो शौक जज्बा और द वड़ुकी द लोई द जवान द मशर द स्पिंगिरी द हर यौ चेहरा बांदे द खुशालई आसार अल्हम्दुलिल्लाह दा से पड़कीगी लकदनवर। अल्लाह दे दगा से मंगो तासु को कुरान और सुन्नत खुशाल लरी। माता खुदा से खकारी चटोल खुशाल यही हो चितासु ब खुशाल यही कि नहीं ला सुचत गई कम मलगरी च खुशाल नहीं। हाजी माशाअल्लाह खुशाल डीर अल्लाह दी
مونږ او تاسو ته د قرآن او د سنت سره دغه رنګي محبت او مینا غ نصیب دې ځای کې الحمدلله د ډېرې زمانې نه یو مهنت روان دی او هغه مهنت دا بوټي چې سړی وکري نو د هغې میوې هر کال کی بیا موسم د بهار راغی بوټي بیا میوې کوي تیغې کوي ګلونه کوي نو چې څنګه نور باغونه په ګلونو باندې سمسور وي او ښایسته وي او د هغې باندې د میوو زور وي او شور وي نو الحمدلله د دین دا باغ په دې ځای کې هغې نن د خپل حسن د خپلو میوو او د خپل ښایست هغه زور او شور الحمدلله هغه نن بیا دې ځای کې دی همیش د پاره دی الله په دې ځای کې د قرآن دغسې خوشحالۍ لري لکه نن چې الحمدلله ملګري خوشحاله دي او ډېر په خوشحالۍ سره هغه ناست مونږ خو الحمدلله بار بار راځو زمونږ او ستاسو اصل مهمان خصوصي چې هغه مولانا عبدالحق ربانی صاحب دی هغه بخپل بیا د واعظ او د نصیحت او د قرآن او د سنت د هغې بیان هغه کوي ما ته د مینس کې صرف د ختم قرآن هغه ذمہ داری را په غاړه کړې شوه خدا یو خبره ده چې الحمدلله ثم الحمدلله کله چې انسان خپل ملګری وویني د هغې محنت او شوق او جذبه او د هغې تحریک او مشن او د هغې همت وویني نو انتهایی خوشحاله شي دلته چې موږ راشو او د مفتی نور محمد صاحب د محنت ته وګورو دارنګي د مولانا عارف صاحب محنت ته وګورو دارنګي نور علما دلته کیدي ډېر شی دي د هغې محنت ته وګورو اور د دې علاقې د کلي د محلې د دې مشرانو د کشرانو د جوانانو همت ته وګورو نو حقیقت داره چې زړم باغ باغ شي چې الحمدلله محنت ولاړ نه دی او نه به ودرېږي اور آینده د پاره به داسې چپی وی لکه د سیلاب او انشاءالله هغه بندونه هغه پولی چې هغه د دې سیلاب مخې ته د خاورو په شکل کې معمولی انداز باندې هغه مخې ته راځي انشاءالله هغه ټول بندونه به وړي اور د قرآن او د سنت دا سیلاب د توحید او د سنت دا یو لوی عظیم دریاب دا به انشاءاللہ جاری وی اور جاری رہے گا دل و دماغ پہ یہ بات نقش کر لینا اٹھا رہے ہو جو فتنہ مٹھا کے چھوڑوں گا زمانہ خوب واقف ہے ہمارے عزم موقف سے ہمارے سر قلم ہوتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے الحمدللہ دے میدان تچی زمون مشران اکابرین راوتی دی د توحید او د سنت او د قرآن او د سنت د مسئلې د بیان نه رست شوي او نه رست دی دی میدان تا
چې زمونږ علما راوتی دي نو دې میدان کې زمونږ علما نه رسته شوي وو نه رسته دي او نه رسته کېږي دې میدان ته چې زمونږ عوام راوتی دي نو هغه په دې میدان د توحید او د سنت باندې نه چرته رسته شوي دي او نه رسته کېږي او نه به رسته شي انشاءالله اور کدی میدان تا زمون جوان راوته ری نو هغه جوان نه رسته او نه رسته دی او نه به رسته وي انشاءالله اور دا تحریک د قرآن او د سنت د اشاعت د توحید او د سنت دا تحریک به انشاءالله خپلو وینو باندې د دې ابیاري کوي په خپلو سرونو باندې به د دې ابیاري کوي په خپلو بچو باندې به د دې ابیاري کوي په خپلو مالونو باندې به د دې ابیاري کوي دا عزم او اراده ستاسو شته او که نشته کلک آواز راکړئ شته مو که نشته دې مرستې ته تیار یې که نه د دې علماو تعاون ته تیار یې که نه د توحید او د سنت په مسله کې دې ملاتړ ته تیار یې که نه دا جذبہ یہ جذبہ جنون تو همت نهار انشاءاللہ چې دا جذبه ستاسو وي دې ته نه غرونه ټینګېږي اور نه بندونه ټینګېږي اور نه د شګو غونډۍ ټینګېږي دغسې لږه لږه لقمه راکوو موږ نه هم خبره یې راشي هیڅ هم نه ټینګېږي انشاءالله قرآن داسې یو کتاب دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله غرونه دې ته نه ټینګېږي نو چې څوک یې بیانوي او په صحیح طریقې بیانوي او حق یې بیانوي بے لالچ یې بیانوي اته به څه ټینګ شي بهر حال الله دې دغسې مونږ مضبوط لري په استقامت لري اور په همت لري په محبت لري په بہادری او په جرأت لري په شجاعت لري انشاءاللہ پھر دیکھ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا بیا به انشاءاللہ تاسو ګورئ نن دا غالبا کله چې دی 15 سپارې د ماشومانو ویلې وي مونږ راغلي وو واړه واړه ماشومانو ابھی دیکھ انشاءاللہ دا به زمونږ او ستاسو دپاره مټې وي دا به زمونږ او ستاسو دپاره مرسته وي دا به زمونږ او ستاسو تعاون وي مدعی لا کہ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے انشاءاللہ دا مشن چا نه روکاو کړی دی او نه به روکاو شي الله دې موږ او تاسو په دې کې استعمال کړي بهر حال قرآن کریم چې کوم سورتونو نه ما شروع کړله او کوم سورتونو باندې موږ د هغې اختتام کوو او قرآن په کوم سورتونو باندې اختتام کړی دی نو ساجیبه انداز زه تحقیقي ختم نه کوم زه ترغیبی ختم کوم یو تحقیقی ختمی هغه د مشرانو علماو سپینګیرو علماو کاری اگر چې موږ هم لږه لږه ګیره سپینه شوه پکې ته خو یې تورې نه کنه دا جوان دی نور محمد مولانا صاحب هم پکې سر سپین شو ګیره خو یې توره ښکاري خو سر سپین شو بهر حال تحقیق هغه یې کوي مونږ ترغیب کو الله رب العزت سورہ اخلاص د دې قرآن په آخري سورتونو کې راوړلې ده وجه دارا چې دې قرآن ته به ځان بالکل خالص کې دې قرآن ته به بالکل په اخلاص باندې ځان سپاري د دې قرآن سره به خالص مینه ساتي د دې قرآن د پاره به خالص کوشش کې د دې قرآن تحریک به په اخلاص باندې چلے او چې کله اخلاص باندې چلے طالب الله مخلصین ملګری درکړي طالب الله مخلصین تعاون والا اور مرستے والا درکئی
د هغه اخلاص خرابولو د پاره د هغه مخلصینو ملګرو ورغلا کولو د پاره او د هغه خالص مسلې د ګډوډولو د پاره د هغه خالص مشن د خرابولو د پاره خامخابا جو جلتے ہیں جو جل تو جلنے دو جو ہے قرآن کے دشمن. خیر دے کہ پا حدیث کی لگ پا شعر کی لگ تغیر و تبدل کینو فلیس علی جناحن. صحیح دا کہ شعر کی لگ تغیر و تبدل کینو دا سو گناہ نہ دا. قرآن و حدیث کی تغیر و تبدل نہ دے پکار. نمونگا وایو چکل دا مشن خالص دے مسئلہ خالص دا خبر خالص دا ملگری خالص دی عقیدہ خالص دا نو خامخا د دې اخلاص خرابولو د پاره با س تحریک شروع کیږي سہالات بجوړيږي او پاغي کې با قرآن وایخا س قسم اشیاء انوالوی شامل بی پکی س اشیاء بپکی شامل وی چی دا اخلاص خراب کی دا اخلاص عقیدہ خراب کی دا مخلصین موحدین ملگری خراب کی دا اخلاص تحریک خراب کی. اول مسئلہ دا اخلاص را لکنا سورة الاخلاص دا تب جوڑے لگیا بھائی پا سور اخلاص بے پوئے خالص عقیدہ بے پوئے پا خالص تنظیم و آغا تحریک بے پوئے خالص ذہن مولد قرآن و سنت جوڑے خو لیکن دا دی پر رکاوٹ کی بخام خام قرآن ہوئی س اشیاء با خپل تحریک کے راضی یو سورة الفلق گورا قرآن التسا فرمائی قل اعوذ برب الفلق وایو بے ترجمہ کو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. تیار بدر تجوڑش نو باغ تیار کے بکار سو کئی ومن شر النفاثات فی العقد گرزی با کل یو تا خبر کڑی کل بل تا خبر کڑی کل پا یو مجلس کے خبر کڑی کل پا بل مجلس کے خبر کڑی او دغ دا توحید مسئلہ چی تاز دا کڑی دا دغ خرابولو دا پارا اغب لگیائی مشن بچلی تحریک بچلی خبری بکی پروپیگنڈ بکی دا بلگی ومن شر النفاثات فی العقد دا بلگیائی دا سیدی خودشتک پدیم پروائی ند چادی تا خوشحالی گو دا یادو ساتئی آغا زمانہ لاڑا چی مونگ بدی تا خوشحالی دو چی فلان کی زمان تائیدو کا اللہ دیر زبردست کاروش ند چا دی فتوی تمون خوشحالیو چیر یو کس پا مونگ بانے فتوہ ورکڑی دا چی دا صحیح دی د چا دی فتو تم نخوشحالی گو او ند چا دی فتو نگبراوی گو چی دان دی صحیح نم پاغی پروا نم پدی پروا ند چا دی تا خوشحالی گو چی زمان تایید و مرستا کی چا فتوہ ورکڑا چی دا دیر خخالک دے او ند چا دی تا منگا خپکی گو او پروا ساتو چی یرکنی دی وی چی دا ندی خوا سرلیا آغا زمانی لاڑی آغا وقتون لاڑل آغا ورز لاڑی چی نیا کرب لاڑی خلق خو خواخی یادی خود چا بنی کنا دانیا خودار چایی نزویم چی آغا ورز لاڑی چی منگ با دا خلق فتو پس گرزیدو چی یر زمنگ پا حق کی چا فتوہ ورکڑی نو آغا راوڑا چو قوہ دی خلقو تا چو گورا فلان کی سیب ویلی دی چی دا صحیح دی او گورا
اور نه په دې باندې چې یو سړی فتوا راوړي چې هغه وښیي چې دا نه دي ښه نه دا اور نه دا مونږ له دا نه هغه فتوا او نه دا فتوا مونږ له د قرآن او د سنت بهترینا تحفه نو دا مشن او تحریک با چلیږي ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد حسدی بلګیای اب تا ته پسخیږي خدایا دو ساته یو خبره کوم همیش د پارا کمزورې دا د طاقتور سره حسد کوي طاقتور د کمزوري سره حسد نه کوي د ترقی والا سره د پستی والا حسد کوي حسد ولی کوي یره ولی دا مقام ماته نه دی حاصل دی ولی د درجې نه ښکته نه راغورځوم نو همیش د پاره ته پوه شه چې ستا سره حسد کوي دا الله ستانه په مقام په درجه او مرتبه کې ډېر ښکته ساتلی دی اذا اتتك مذمتي من ناقص اذا اتتك مذمتي من ناقص کله چې ستا مذمت ته یو ناقصه نه ته واوري خپل مذمت فعلم بانك کامل پوه شه چې ته کامل او پوره نو مقصد مې د خبرې دارې چې دغه ستا خلاف به دغه بر سره پیکار ګرځي چې کله ته د اخلاص خبره کې او دویم دارې وګوره قرآن فرمایي دی بل صورت کې قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس شیطان خو څه د پاره دی کنه هغه هم ډیوټي شته کنه لا خو ریټایر نه دی الله ریټایر نه دی ډیوټي باندې دی هغه خو هم خامخ خپل ډیوټي کوي او داغه ما تحتم ډیر خلق دي کنه من الجنه والناس داغه ما تحت دي نو چې من الجنه والناس دي نو هغه لګیا دي دي تناس دي چې دادی مولانا خودل سوری اخلاص دی راشد دین داخل خلاص کا نو قرآن وی چې نا اول درته سورت اخلاص راوړه د دې دوه سورتونو نه مخ کې چې تک لکشا د دې پروا مکوا او الله ته اوس پارا قل اعوذ برب الناس برب الفلق دا زمونږ د پاره یو بهترین تسلی ده زمونږ استادو د پاره یو بهترین خبره ده نو قرآن فرمایي قل هو الله احد اے پیغمبرا قل یعنی دا صرف ندی ویلی چې سوچ وکړي خبره تا یا دا عقیده نظریه ولرا چې الله یو دی ای خبره ته وکړي ډیره زبردست خبره ده دا سورې اخلاص ته موږ پښتانه مشران قل هو وای وته کنه وای او قل هو به کم سے کم زم شپېته کال ویلی خود قل هو معنا او مفهوم باندې باندې پوي چې دی قل هو کې الله سوي دي دی کې الله ډېرې بهترینې خبرې کړې دي او علما هغه بیانوي وخت په وخت باندې خو مونږ چې کله څه مسله یره جی بس نه پوهېږو داسې مونږ چېرته دا د مولیانو نه دي اورېدلي نو د الله بنده ته مولیانو ته ناست دي ته خو مولیانو ته کښېنه نو تا ته به پته لګي بیا نو قل هو الله احد اے پیغمبرا لمبئی خبر دادا خلق ته د دې ویناو کا خلق ته د دې دعوت چلوا خلق ته دا بیانو کا کم بیانو کما نه لا د منځ مسله شتا نه د زکات مسله شتا نه لا د حج مسله شتا نه نور عبادت لاشته ده الله دا خبره کوي قل هو الله احد اے پیغمبر
لمبی خبر دادا چې د الله د وحدانیت پہچان دی خلقو توکا الله د یووالی پہچان دی خلقو توکا الله دی خلقو تورو پیجنا کله چې دی الله پیجند او بیا دی د الله تودریږي نو کومس کوي نو د دې پزړونو کې با د الله نه ير پیدا کیږي صحیح طریقې سره بد دی مون شماريږي کدی حج کوي کدی روزه نيسي کدی زکات ور کوي خو چې عقیده د توحید لومبه ذکرې دا نو دا به کار والا جوړيږي دا به پکار راضي دا د نجات والا سبب دے اور کدی مسلید توحید نام اور دا عقیدی د توحید نہ بغیر کيو سړی بزرگم جوړیږي نو بزرگ نه دے کيو سړی ځان ته تقوادار وای تقوادار نه دے کيو سړی ځان ته پرهیزګار وای پرهیزګار نه دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله اغلی کی پیرانی پیر دے پختانه ورته لوی ځوان وای هغه وای ک یو سړی صائم الدهر دی ټول عمر روزي نسی د ليله القدر شپه د قدر شپه ورته ملاو شوی دا اور په بیت الله کې دنه ولاړ دی او د عبادت کوي او لګیا دی مونږ کوي لیکن چې عقیده د توحید نه دا نو په دغه ځکه مله مونږ نه قبلې دا غزه کې مونږ نه قبليږي تا ته چې دا علما مبلغین تبلیغیان حضرات یو خبره کوي چې سبحان الله ویلو سره څومره غټه ونه ده ګرځته بیا لاندې اغه سبحان الله چې تاویلو په جنت کې یو ونه وکړل شي اوس دی سبحان الله کې دا دومره زور ولې راغی پدین سوچو کا چې پدې سبحان الله کې دا دومره زور ولې دی پدې کې ذکر دی چې لومبنه په سبحان الله کې د الله د وحدانیت یو عجیب منظر دی چې الله د هر قسم عیب نه پاکي چې تا د الله داسي ته یو چاته وي چې مړه پتا کې هیڅ عیب نشتا سراسر د صفاتونو نه ډکه نو هغه بستانه څومره خوشالي نو چې د الله ذات ته سبحان الله په عقیده د توحید باندې وي یو خو زبان سره سبحان الله ویل دی اگر چې پويږي بینه نو بیا کوئی مسله حل نکړه کنه سبحان الله معنا او پیجنا اے الله ته د هر عیب نه پاکي چې دا دی ویل نو یو ونه نه چې زما دا غون جنت دی وګټه عقیده دی جوړه شو نو دا معنا قرآن فرمائی اے پیغمبران قل هو اللہ احد اے پیغمبران تدی خلق تدا خبر واضح کا دا ورت کل عام وایا دا برسر عام وایا دا پہر میدان وایا ہر ځای کې دا وایا کما خبره چې ته په مونږ کې هو الله احد تبلیغی حضرات دا خبره کوي چې دا مونږ زمونږ د پاره دی د وجه نه دی چې مونږ د دې مونږ والا زندگی دا د بار زندگی هغه برابر کو نو چې د بار زندگی برابرې د مونږ برابر نو الله درته وی قل هو الله احد اے پیغمبر دې خلق تو اللہ دے یکیو دا عقیدہ زدکا اللہ الصمد اللہ غزات دے چی بے نیاز دے بے حاجت دے ماؤتا ورطا حاجت مندیو دنیا کے ٹول خلق محتاج دی جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگا ہے کیا اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے اللہ بے حاجت دے منگ ٹول اللہ تا حاجت مندیو اولیاء دی
اللہ تحاجت مندی کا انبیاء دی کہ صلحاء دی طول اللہ تحاجت مندی بلکہ دا قرآن ویلا دادام یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ اے خلقو تاسو ټول اللہ تحاجت منی انتم الفقراء الی اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ندن سو پیدا دیو ندے چانا پیدا رے عام مانا کو کنا تحقیقی مانا اللہ نائب نلری ٹھیک شو ولم یکن له کفوا احد ما تاسو ته ابتدا کیول موږ صرف ترغیبی ختم کو تحقیقی نہ کو ولم یکن له کفوا احد دی اللہ سرا حسوک برابر نشتا داسی سوک نشتا چتوے لال شو د فلان کی بابا د قبر نہ طواف وکانو طالبا بی بی میلاوشی د ځوانان به پیمان ټول منډي والے ویلون د خدای نور څه غواړي خو دوسترګي ځوان خو چې ځوان شنو هغه وای خو نور څه غریب ټول ورځ په لارو کوڅو کې مستړی شي دکانونو په لار او په دغه روډ ماستر استړی شي نو هغه دغه بابا لزیو چکرې دی تاوی خلته غواړه کنه دلته څه شته تاوی مقصد داره واده ورکول والا سوک دے سیبد اللہ نے واړه جمعات تراش خدای به درکی اولاد ورکول والا سوک دے اللہ دے دا اللہ سره په صفت کې سوک برابر نشتا بیماری لری کول والا سوک دے اللہ دے وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو چلتے ہیں تو چلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا قرآن دا خبر کئی ولم یکن له کفوا احد ددی اللہ سرا حصو برابر نشتا اے تاسو ترجمه والا یاد ممی دا خبر کنا یواز عوامو ته نکم تاسو ته اول کوم ولم یکن له کفوا احد دی اللہ سرا حصو برابر نشتا پدی خپوش وی کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق بیایو بل خبر کئی قرآن مسئلہ بانے خطول پوشول کچھ انسان سر قیمتی شی راشی نو دشمنان ډیر شي کندر کور تسوک دغلا د پارا ناوړي شال کور تسوک دغلا د پارا ناوړي آغا زای ګوري چې خمال او د دولت والی غل او آغا زای ګوري چې خپک سروي خو قیمتي اشیاوي نو په آغا زای پسې غل لګي نو څوکیدار دا تش پټی ته څوک نه ودرې چې هغه صرف اړولې دی او نور څوکیدار هغه پټی ته ودرې چې هغه پټی میوه کړی دا هغه باغ میوه کړی دا یا پاغ کور کی یا پاغ زائے کی بہترین قیمتی اشیاء پرات دی نو آغا زائبان خلق سوکیدار ادرئی او پیردار ادرئی زما استا زړه چې الله سورت اخلاص راوست داغي عقیده دن نکړه اوس په پیردار ادرې اوس په داغي حفاظت د پاره مخ کی صلاح عمل کے نو قرآن وی دام بہترین او قیمتی مال او دولت د توحید او د سنت دن او سو خراب نکی نو اللہ سراول رابطہ جوڑا
د الله په ذریعہ باندې د دې د حفاظت اسباب ځان د پاره هغه د الله نه غواړه او کم سيزونو سره چې دې ته نقصان رسی دا غې نه د الله په ذات سره پناه غواړه نو هغه څه قل اعوذ ورته پیغمبره ز پناه غواړم برب الفلق پا هغه ذات سره چې هغه رب الفلق دی فلق په معنا دا چې تیار وشلې هغه شپه وشلې رڼا تیرو باسي وریزی وشلې فتر الودق يخرج من خلاله باران تیرو وری هغه ذات دانه وشلې تیغ تیرو باسي زمکه وشلې د تیغ هغه مخ کې سکرو باسی زړوشلی توحید تیرو باسی قل اعوذ برب الفلق ورتوا ز پناه غواړم پاغه رب سرا هغه پالون کی سرا هغه تربیت کوون کی سرا چاغشلون کې دیم او د دې ډېر بیا معنی کوي علما من شر ما خلق د شر د هر هغه سینا چې هغه الله پیدا کړی دی نو کاغه په شکل د انسان دی کاغه په شکل د حیوان دی کاغه په شکل د پیری دی او د جناتو دی کاغه په شکل د نور مخلوقاتو دی کاغه په هر شکل باندې الله چې تا پیدا کړی دی نو داغه د شر نه پناه غواړم پتا سره الله هر قسم شر نه خو لیکن خاص کر بیا ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارینا کله چې دارا خورشی هغه تیار ک د شپې دا الله دا غ تیاری کې شپې تیاری کې څومره فسادات دي څومره بے خوند حالات دی اللہ دا غین پناہ وارم او کا آغا تیارم آغا دا بدعات دا آغا تیار دا شرکیات دا آغا تیار دا ظلمات دا آغا تیار دا ظلمون دا اللہ دا تمام تیارونام ومن شر غاسقین کاغتیار د جہالت دا اذا وقب کل چاغتیار راشی اللہ داغی د شرنا پناہ راکی اید شرنا مساتی یقینا کد شرک تیار دا کد کفر تیار دا کد بدعات تیار دا کد ظلم تیار دا کد جہالت تیار دا کاغد شپی تیار دا نٹول د شرونو نڈکا دا اللہ دی منگو تاسو دا داغی تیاری دا شر نو ساتي او بل ومن شر النفاثات فی العقد دا شر داغ پک وہن کنا پا غٹو کی چی داغ شر دم راحت دو رسی چستا نقصان پسیو لگی دا نو ہر هغه شی کوي چې هغه پتا ته نقصان رسی نو کاغه لګیاره پتا باندې تعویذونه کوي پتا باندې چې دینو نور جادو کوي تا سره نور د عداوت او د بغض او د حسد تدبیرونه کوي ومن شر النفاثات او یا لګیا دي عقد نه مراد هغه محفلونه دي مجلسونه دي چې هغه نفاثات لگیا دے دخلینا پروپیگنڈی اوباسی خبری اوباسی کل یو کل بل وی ڈیری خلی ڈیری خبری او زبد چا خلی لبرغولی جوڑا ما ومن شر النفاثات فی العقد او د شر دا غپک وهونکو نا په غټو کې یا د پروپاګاندا کوونکو نا په مجلسونو کې چې دا هو تاسو هغه خلکو سره قرآن وای او هغه خلکو تکینه او هغه خلکو پسې منځونه کوي چې هغه نه خیرات مني او نه صدقات مني اور نه چې دین هغه کرامتونه مني او نه د قبر عذابونه مني
اور نه دعاګانې مني او نه مړه خو وي خلاصې دا د هیڅ نه مني. ومن شر النفاثات فی العقد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تاسو ته بدلته مولانا نور محمد سے باقاعدګۍ سره درس کوي کنه کوي. دی غالبا درویش ماشومان داسې دي چې هغه د ترجمې سره ختم دی او وو ماشومانو د ناظرې سره ختم دی. دی درویش ماشومانو ته چې دا قرآن او خود دی ته دا چرته ویلي چې عذاب قبر نشتا. لکه تاسو ته ویلي وایي که یریږئ ویلي دي درته یریږئ. تاسو ته ویلي چې عذاب قبر نشتا. الله دې موږ له عذاب قبر نه راکړي. دا یې درته ویلي چې خیراتونه نشتا. دا یې درته ویلي چې کرامتونه نشتا. خو پروپیګنډ دي کنه. الحمدللہ خیرات په طریقه د قرآن او سنت باندې مونږ منلې ځکه دی چې قرآن ویلې دی. کرامت مونږ منو ځکه چې کوم د قرآن او د سنت برابر دی چې د الله کتاب ذکر کړي کرامت. اولیاء مونږ ځکه منو چې د الله کتاب چې چاته ولی ویلې دی نو مونږ به ورته ولی وایو. نورې ډېرې داسې خبرې چې هغه د پروپیګنډو نه ډکې دي سیوا. نه منو شرکیات، نه منو بدعات، نه منو خرافات، نه منو معصیات، نه منو چې منو توحید منو، سنت منو، قرآن منو، شریعت منو. دا خبره ده. ٹھیک شو خبره. نو قرآن فرمائی ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کله چې په پروپیګنډو کارونه شي نو بیا عملی تور باندې کار کوي الله د دې عملی حسدی نه مو ساتي، د شر د حسد کوونکي نه مو ساتي. کله چې هغه حسد کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. ورتوا پیغمبره ز پناه غواړم پر رب د خلق سره چې ما شموالی کی د چار رب دې چاغه د تربیت ورکي. مالک الناس واقدار د خلقو، اختیار مند د خلقو چې جوانۍ کې هر سړی برید تاوي چې مړه دا دوکه که خود لزه دغه سه بغیر پیپسي امسکلیشم. زمونږ جوانان خو صرف دغه ته تکړای کنه چې کیک بسوک خوري، خخته بسوک ماتي او د چرګي اگئی بسوک ماتي. هاي هاي جوان خو هغه دی وی حسی بے فائدو لخکر و سفید دا سم خو پشمار یو سو سړی پکار دی او چې د دین کار کولې نشي داسې ځوانانو له بنگړي پکار دی. بہر حال نو ملک الناس جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. ملک الناس بیا چې تراشو بیا بنور وایو. الہ الناس حاجت روا د خلقو. من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسه اچون کی پټنا چې پټ وسوسه واچو بیا چرته پټ شي فساد ګوريو بیا چرته سایډ ته شي. الذي يوسوس في صدور الناس دا هغه دی چې وسوسه اچي پسینو د خلقو کې پزړونو د خلقو کې. من الجنه والناس چې هغه د جناتو پیریانو نه دی او هغه د خلقو نه دی. شیخ القرآن زموږ استاد محترم مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله هغه اکثر دی چې دا خبره کوي وای چې د پیریانو شیطانی خو اعوذ بالله بوي او چې د انسانانو شیطان نو خو اعوذ بالله نزي. ولا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتك. بہرحال نو من الجنة والناس چاغه د پیریانو نوی او کاغه د انسانانو نوی. الله رب العزت دی مونږ او تاسو ته دغه سید قرآن سره مینا محبت اغا نصیب کی او الله دې دا ختم د دې ټولو طلباو د پاره
د دې د مشرانو د پاره د ټوله محلې او د استادانو د مور پلار او د دې ټول کلی د پاره باعث د خوشحالۍ د دنیا او د آخرت هغه وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله. माशाअल्लाह दा को जनाब मौलाना हिदायतुल्लाह हक्कानी से जमून दे इलाके जिला नौशहरा मसऊल वहदतुल मदारिस इस्लामिया दावे मशरवे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी कमंडो तोड़ो के और ये मेहनतुन के अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर और बरकत वाशे और अल्लाह खुदा मकबूल दरबार के कबूल और मंजूरी की सरंगी चटा सुता मालूम वाला कम चेदमु मेहमान खुसूसी ने नगैरा रशीद इंशाअल्लाह द्रग साथ तस्ता सुबह तबशी दागे नमक के नाज़रीन कुरान करीम खत्म बको दिमल कम माशुआ तर्जुमे खत्म हो शो राय नमक के जो दरिखवे इलाके यो शायर डॉक्टर मोहम्मद इनाम से तफास को चमगाशी और पल शायरी पेश ये माशुआ खत्म أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم حقیقت بخیالونو کرازنا محبت پنفرتونو کرازنا حق وینا کی درنا د دوالو جانو دارنا پا بدعتونو کرازنا چپا عشق د نبی کو منشدا دا نشا پا شرابنو کی رازینا کا ایمان دیوی پکار قرآن تکینا دا یقین نور کتابنو کی رازینا د دنیا د هر مشکل علاج قرآن دے دا شفا پا علاجنو کی رازینا دا انعام وینا سادا خسم رخون کری دا سخون پا غزلنو کی رازینا ذکر دا اللہ کا بیا بیا خپ کثرت سرا ذکر دا اللہ کا بیا بیا خپ کثرت سرا منی محبت سرا منی محبت سرا منی محبت سرا منی محبت سرا ذکر دا اللہ کا بیا بیا خپ کثرت سرا منی محبت سرا منی محبت سرا ذکر دا اللہ کا وعد زان سر پمینا بیا دا رحمتنا باراننا پزان وینا ذکر دا اللہ کا وعد زان سر پمینا
بیا د رحمتونو بارانونه پزان وینا تکای تاجر نو ذکر وکړه تجارت سرا مینه محبت سرا مینه محبت سرا ذکر د الله کو بیا بیا خپ کثرت سرا مینه محبت سرا مینه محبت سرا ناستا پوالاړه او پملاستا کو ذکر دا در فرمان دے په قرآن کې وکړه فکر ناستا پوالاړه او پملاستا کو ذکر دا در فرمان دے په قرآن کې وکړه فکر کار کو خپل کار هم کو ذکر د مهنت سرا مینه محبت سرا مینه محبت سرا ذکر د الله کو بیا بیا خپ کثرت سرا مینه محبت سرا مینه محبت سرا زړه دکړه د قرآن چې په مجلس کې چرته کیږي هلته سکینه او رحمتونه راوریږي زدکړه د قرآن چې په مجلس کې چرته کیږي هلته سکینه او رحمتونه راوریږي زدکړه د قرآن کوتل ډیر پر ریاضت سرا مینه محبت سرا مینه محبت سرا ذکر د الله کو بیا بیا خپ کثرت سرا مینه محبت سرا مینه محبت سرا بانگ دے مزد حج دے کا قرآن دے کا جہاد دے گور پا قرآن کی ذکر ٹولو سر یاد دے بانگ دے مزد حج دے کا قرآن دے کا جہاد دے گور پا قرآن کی ذکر ٹولو سر یاد دے رب مراد کیگی پدی ذکر تلاوت سرا مینه محبت سرا مینه محبت سرا ذکر د الله کو بیا بیا خپ کثرت سرا مینه محبت سرا مینه محبت سرا پریږده موبایلونه اے انعام وکړه ذکر خدای نه لرې کېږي په دې وکړه غم او فکر پریږده موبایلونه اے انعام وکړه ذکر خدای نه لرې کېږي په دې وکړه غم او فکر هلته بیا دنیا غوندې خلاصې نشته رشوت سره مینه محبت سرا مینه محبت سرا ذکر د الله کو بیا بیا خپ کثرت سرا مینه محبت سرا مینه محبت سرا